کله کله انسان دومره مجبوره شي چې بیخي په وطن کې گزاره نه کیږي. ګرانی او بېوسي په مخه واخلي تر دې پورې چې په نوم یاران او دوستان دې هم یوازې پرېږدي. څوک دې تپوس قدرې نه کوي چې ودې ګوري، زر سترګې واړوي او ځان ناغرضه کي چې ګنې ما نه یې لیدلی، او نه دې د دې سختو او مجبورو ډکو حالاتو نه ځان خبروي چې د یارانو او د دې جالي خپلو خپلوانو پیغورونو ته وګوري نو پردیس ته په راتلو مجبوره شي، او بیا د ځان ستړیې ته نه ګوري، شپه او ورځ کار ته ملا وتړي او کار کوي. ټپه ده چې یار مې پیغور د نستې راکړو، د ځان هډوکي ماتوم روپۍ ګټمه. ګرانو ملګرو، که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک او د ملګرو سره یې شیر کړئ او یوټیوب چینل مې خامخا سبسکرایب کړئ. خوشحاله اوسئ.